لویو بخونکي څښتن الله په نامه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو ته. بیا هم زه ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري د شپږم ټولګي د پښتو مضمون سره ګلالۍ زده کوونکو چې د نن ورځې د لوست موضوع مو څه ده؟ آفرین، د نن ورځې د لوست موضوع مو هم ده متل څه ته وایي. ګلالۍ زده کوونکو پاڼه د کتاب د 21مه، لوست هم د 11 برخه هم ده 22. ګلالۍ زده کوونکو موږ تېره ورځ د متلونو په هکله وغږېدو، تاسو پوه شوئ چې متل څه ته وایو. نن راځئ چې بیا هم د متلونو په اړه زموږ د نن ورځې لوست دی د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره راځو خپل لوست پیلو. ګلالۍ زده کوونکو یو خبرې ته بیا هم باید ووایم چې تاسو ته چې کوم کتاب چې زه د هغه نه تاسو ته دغه لوست نن در کوم هغه همدغه د شپږم ټولګي پښتو مضمون کتاب دی، خو دغه متل چې ما راغوستی دي، یعنې اضافي متل د کتاب نه پرته نور متلونه مې تاسو ته راغوستي دي چې د هغه په اړه تاسو سره غږېږم. ګلالۍ زده کوونکو موږ وویل چې متل څه ته وایي. متل موږ وویلې خوږې پخې او په ټول برابره خبرې دي چې دغه د کاڼي د کرښې په څیر دي چې د خلکو د ذهنونو څخه نه وځي او دا یو نسل نه بل نسل ته په شفاهي بڼه انتقالیږي. او موږ دا مو هم ولوستل د متلونو بېلګې مو ولوستلې د هغو د کارول، یعنې چیرې دغه متل موږ وکاروو دا مو هم ولوستل. ګلالۍ زده کوونکو ځینې متلونه دي چې موږ هغه ته کیسه یي متلونه وایو. چې کیسه یي متلونه ولې موږ کیسه یي متل وایو؟ تاسو په ذهن کې داسې یو څه راغلی دي؟ ډېر ښه. نو نن ورځې لوست موخه دا ده چې تاسو د کیسه یي متل په اړه پوه شئ. یعنې زه ډېر بحث پرې نه کوم، فقط د یوه متل یوه کیسه زه تاسو ته غواړم ووایم چې تاسو پوه شئ چې ځینې متلونه کیسه یي هم دي. یعنې د یو متل شاته یوه لویه کیسه ده چې دغه لوی داستان یا کیسې څخه وروسته دغه لنډه جمله ویل شوې ده چې دغه ټول داستان مفهوم په دغه یوه جمله کې راغلی دی. دلته وګورئ یو متل مې تاسو ته راوړی دی، وایي چې وطن په میړو ساتل کیږي نه په دیوالو. ګورئ، وطن په میړو ساتل کیږي نه په دیوالونو. تاسو ذهن کې به څه راغلی چې دې متل کیسه به څه ډول وي، څه رقم ته به وي؟ ما هم په اول وارې چې دا متل اورېدلی و نو زه به سوچ کې وم چې دا به څه ډول کیسه ولري، څه ډول داستان به ولري. نو زما په ذهن کې هم پوښتنې ډېرې وې، خو ما یو کتاب راواخیسته چې هغه د عبدالنافع همت کتاب و. په هغه کې لیکلي و چې د کتاب نوم هم و خپل وطنه ګل وطنه. دغه څخه ما دغه کتاب راواخیسته او دغه مې ومې لوسته، دغه کیسه مې پوه شوم چې دغه متل د کوم داستان په اساس ویل شوی دی او دا چا ویلی دی. نو ما چې کله ځان پرې پوه کړ نو د کیسه یا داستان زما ډېر خوښ شو، ځکه نو ما وغوښتل چې دغه کیسه زه تاسو ته هم ووایم، ځکه چې تاسو ګلالۍ ماشومان د کیسو سره مینه لرئ، په خاص توګه د هغو کیسو سره چې زموږ د اتلانو ژوند په هکله وي، هغه د اتلانو ژوند هنداره وي. نو زه هم نن راغلی یم تاسو ته د یو نوې کیسې سره. تاسو ګورئ احمدشاه بابا په اړه تاسو معلومات لرئ چې زموږ د هیواد اتل دی او د دې په اړه تاسو پوهیږئ او معلومات مو دا چې څومره دي په کتابونو کې لوستي دي. نو تاسو راځئ دلته وګورئ دغه شخصیت چې د هیواد مین شخصیت و، د هیواد او د خپل خلکو لپاره ډېر خدمت کړی و. کیسه هم د همدغه شخصیت په هکله ده. دلته وګورئ د دې شعر چې تاسو کله ګورئ چې ویلي دي وایي د دهلي تخت هېرومه چې را یاد کړم زما د ښکلې پښتونخوا د غرو سرونه. د دې څخه د مینه معلومیږي چې د څومره مینه د خپل خلکو او د خپل هیواد سره یې درلودله. کله چې تر هنده پورې هم فتوحات درلودل، خو بیا هم د خپل وطن هېر کړی نه و. هغه مینه چې د خپل په زړه کې د خپل هیواد په برابر درلودله هغه به. نو راځو دغه متل چې د احمدشاه بابا په زمانه کې ویل شوی دی څنګه ویل شوی دی او ولې ویل شوی دی، د دې په اړه تاسو ته نن بحث کوم. تاسو ګورئ وایي وطن په میړو ساتل کیږي نه په دیوالونو. دا متل
هغه وخت ویل شوی دی چې وایي کله چې دغه نوی ښار د کندهار چې موږ ګورو د ده بنسټ ایښودونکی څوک دی؟ آفرین ګلالۍ ماشومانو، د دې ښار بنسټ ایښودونکی یعنې د نوي کندهار بنسټ ایښودونکی چې دی هغه احمدشاه بابا دی. نو احمدشاه بابا په زمانه کې دغه متل ویل شوی دی. څنګه ویل شوی دی؟ وایي هغه وخت چې د کندهار پخوانی ښار د ځینو کسانو لخوا یعنې د ایرانی حکومت لخوا دغه د کندهار ښار ویجاړ و ویرانه شو، نو په هغه کې احمدشاه بابا دغه ټول حالت یې په خپلو سترګو لیده. هغه وخت احمدشاه بابا لا ماشوم و چې دغه وضعیت د خپل د هیواد او د خپل د خلکو او د خپل د ښار یې لیده. نو کله چې احمدشاه بابا رالوی شه د افغاني احساس سره د خلکو مینه یې په زړونو کې کله چې دا رالویده نو ده دغه ټول حالت یې په سترګو لیدلی و. نو دا د دې لامل شوی و چې د ده په زړه کې د خلکو او د هیواد مینه لا زیاته پیدا شي. نو کله چې دا رالوی شو قدرت ته ورسېده نو ده یو ورځ وایي د خپل د دربار ټول مشران را وغوښتل او دوی سره خبرې کولې چې دوی باید څه ډول تدابیر را ونیسي چې د خپله هیواد یا د خپله ښار په ساتلو کې مرسته وکړي، یعنې کوم کارونه باید دوی وکړي. نو په دغه وخت کې ځینې مشران د دربار راځي او ټولې خبرې کوي، بحث کوي، خو بالاخره دوی په دې نتیجه رسېږي چې دوی باید ځینې کسان دا نظر وکړي چې موږ باید یوه کلا جوړه کړو او دیوالونه باید ډېر جګ جګ وي. دیوالونه داسې وي جګ وي چې دښمن له دې څخه دننه راتلی ونه شي. نو په دغه وخت کې د احمدشاه بابا مهربانه مور دغه خبرې نه خبرېږي. کله چې د احمدشاه بابا مور له دې خبرې خبرېږي نو احمدشاه بابا دربار ته راغواړي. کله چې احمدشاه بابا راځي نو ده ته خپل دغه مور یې ورته وایي چې نصیحت کوي او ورته وایي چې زویه موږ افغانان یو او افغانان د دیوالونو شاته نه پټېږي، نو او ته خو ډېر لوی مسؤلیت لري د خپل خلکو په برابر، نو ته باید د دیوالونو شاته پټ نه شي. که چېرې ته د دیوالونو شاته پټ شي نو د دیوالونو اخوا خلک چې دي د هغوی څخه به څوک ساتنه وکړي. تاسو وګورئ څومره ښایسته نصیحت یې کړی خپله زوی ته دغې مېړنۍ مېرمنې. نو کله چې احمدشاه بابا ته دغه خبره کوي یعنې چې ته دیوالونو شاته ته ځان پټوي او دیوالونه راجګوي د دښمن په برابر، خیر دا نور خلک څه وکړي؟ یعنې یو انسان کله چې د خلکو د ساتلو یا د ټول ولس د ساتلو فیصله کوي له ځان سره، دا باید داسې یو شخصیت وي چې له ځانه تېر شي د خلکو په برابر. نو احمدشاه بابا هم همدغسې شخصیت و، هماغه و چې د خپل د امپراتوري د هماغه وخت حکومت چې د ده په لاس کې و په هغه وخت کې دی ډېر بریالی و او په جنګونو کې تل بریالیتوب له ده سره و، ځکه چې ده د خپله د خلکو مینه د خپل په زړه کې وه او د خلکو دعاګانې ټولې له ده سره وې. او هماغه و چې د ده مور بیا ورته وایي دغه متل وایي په هغه وخت کې چې ته وایي چې ته د دیوالونو شاته باید پټ نه شي، ته باید د خلکو ساتنه وکړي، یعنې هغه کسان چې د دیواله څخه اخوا پاتې کېږي خیر هغو ساتنه څوک کوي چې ته ځان د خپله دیوالونو شاته راپټوي. بیا د احمدشاه بابا مور په دغه وخت دغه متل وایي چې وطن په میړو ساتل کېږي نه په دیوالونو، یعنې خپل زوی ته نصیحت کوي چې ته دیوال مه جوړوه چې د دیوال شاته ته پټ شي، ته راووځه میدان ته او د خپل د خلکو څخه ساتنه وکړه. نو هماغه و چې دغه متل چې ویلي وو زموږ د احمدشاه بابا یعنې د هیواد اتل دغه مور چې ویلی و چې ویلي ووایي وطن په میړو ساتل کېږي نه په دیوالونو. دغه متل تر اوسه پورې د خلکو په خولو کې دی او ژبو کې دی او دغه متل وایي او دا ډېر پراخه مفهوم او کیسه د شاته نغښتې وه چې ما تاسو ته وویلې چې احمدشاه بابا غوښتل د خپل د خلکو او د خپل ښار څخه ساتنه وکړي، نو د خلک راوغوښتل یعنې مشران یې راوغوښتل او دوی په دې مشوره شوه چې دوی باید دیوالونه راجګ کړي د ښار څلورو خواو ته. بیا مور یې ورته دغه متل وایي چې
که ته دیوال راجګۍ خپل ځان ساتې نو خلک به څنګه کېږي. بیا مور ورته دا متل وایي چې وطن په میړو ساتل کېږي نه په دیوالونو کې. واقعا هماغسې چې متل ښایسته و همدغسې یوه ډېره ښایسته او خوږه کیسه یې هم شاته پرته وه. ګرانو زده کوونکو راځئ تاسو ته ځینې نور متلونه مې هم راخیستي دي خو د ټولو متلونو کیسه به زه تاسو ته نه وایم ځکه چې که چیرې زه تاسو ته د ټولو متلونو کیسه ووایم نو لوست به پاتې شي. خیر زه به تاسو ته ځینې متلونه دلته وایم تاسو ځیر شئ. ښې خبرې مرغلرې دي. تاسو ته مې د خبرو د ارزښت په هکله مخکې هم یو متل وویل نو دا هم وایي ښې خبرې مرغلرې دي. یعنې د ښو خبرو ارزښت ډېر زیات دی. انسان باید لږ خبرې وکړي پر مفهوم یې وکړي او ښې خبرې وکړي. یعنې په خبرو کولو کې باید ډېر ځیر شو چې څوک پرې خفه نه کړو. خبرو مو الفاظ چې پکې کارو هغه ډېر باید ښه وي. تېره ورځ مې هم تاسو ته متل ویلی چې ژبه هم کلا ده هم بلا. مفهوم یې هم تاسو ته مې ویلی و چې انشاءالله تاسو زده کړی وي. ګلالي زده کوونکو دغه متلونه مې چې تاسو ته ویلي تاسو کولی شئ دغه متلونه په خپلو کتابچو کې ولیکئ او د ده په مفهوم باندې تاسو وغږیږئ. او دلته په کتاب کې هم چې متلونه دي دا متلونه یو څو ما تاسو ته تشریح کړل. خیر نور هم تاسو ته په راتلونکي درس کې تشریح کوم. ګلالي زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې لوست چې انشاءالله ستاسو زده شوی وي او خپله کورنی کار په ډېر منظمه توګه وکړئ. کورنی کار ستاسو دی. د دوه متل چې تاسو ته ویلي یو متل هم دا و چې وطن په میړو ساتل کېږي نه په دیوالونو. د ده متل کیسه ما تاسو ته ویلې. اوس تاسو په خپله خواږو الفاظو باندې دغه متل کیسه چې ما تاسو ته ویلې د احمدشاه بابا د زمانې څخه وه هغه تاسو کولی شئ ساده الفاظو باندې هغه کیسه په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ګلالۍ زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې لوست چې انشاءالله ستاسو زده شوی وي او ستونزه پکې ونه لرئ. تر بیا هم چې ستاسو د ړوند چوپړ ته حاضرېږم تاسو له یو بخښونکي خدای ته سپارم. الله مو مل شه. خدای پامان.